السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې لاره چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وایم. زه یم سید الله ترنځ بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې عکس څخه اضافي او بیکاره شیان لرې کړو. یعنې هغه شیان چې زموږ سره په تصویر کې دي موږ غواړو چې هغه له عکس څخه لرې کړو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په ډېرې اسانۍ سره اوس تاسو کولی شئ چې عکس څخه دا ډول بیکاره شیان چې تاسو نه غواړئ په عکس باندې په تصویر باندې موجود وي نو ترې په ډېرې اسانۍ سره تاسو ترې لرې کولی شئ. ملګرو تاسو ته هم ډېره خوندوره طریقه راوړې ده نو تاسو هم مهرباني وکړئ ویډیو تر پای وګورئ ویډیو سکیپ کوئ مه. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم تاسو څخه ډېر په ډېر نوې هیله کوم چې هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي هیله ده زموږ چینل سبسکرايب کړئ او ورسره هغه چې کوم د ګنټۍ نښان راځي په دې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ تر څو موږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسېږي او هغه کسان چې دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. نو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې اپلیکېشن انسټال کړئ. دغه اپلیکېشن لینک په ډسکرپشن کې شته. ریمو انوانټډ فوټو پر دغه اپلیکېشن نوم دی. نو دغه لینک په ډسکرپشن کې شته. تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ له هغه ځای څخه. ملګرو تاسو به راشئ کله چې تاسو دغه راخلاص کړ تاسو بلته په سټار باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو څو اپشن دي دلته د کویک ریمو په دغه اپشن کلیک وکړئ. نو دلته نور عکسونه هم پکې ایډیټ کولی شئ. مثلا زه غواړم دغه عکس ایډیټ کړم. ګورئ ملګرو دغه عکس تاسو وینئ دلته هغه راغلی دي د مرغان راغلی دي دغه زه غواړم دغه ترې لرې کړم. تاسو ملګرو راشئ دلته دغه کویک اریزر اپشن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته سیټینګ اپشن راځي په دې کلیک وکړئ. دغه قلم نشان دی دغه غټولی کوچنی کولی شئ. زه اوس ګوره دغه لرې کوم دلته ګورئ ملګرو تاسو وینئ ملګرو چې مرغان له دې څخه لرې کړه او بیکګراونډ پاتې شو. دا عکس تاسو بیا نور هم ترې لرې کولی شئ په ډېره اسانۍ سره. ګورئ ملګرو عکس پاتې شو او بیکګراونډ دغه ترې لرې شو. تاسو په ډېره اسانۍ سره ترې لرې کولی شئ. ملګرو تاسو چې کله دغه غواړئ سیو کوئ زه دا سیو کوم. بل عکس بیا هم تاسو درښایم دلته به تاسو په شیر اپشن باندې کلیک کوئ. نو ملګرو تاسو بیا د کویک ریمو ته راشئ. همدلته غواړم د بل عکس هم دغه ډول ایډیټ کړم. تاسو به هلته په د کویک اریزر باندې کلیک وکړئ او ملګرو دا به هم دغسې ایډیټ کړئ. ګورئ ملګرو بیکګراونډ به پاتې کېږي او دغه کوم سټیکر چې راغلي دغه لرې کېږي. ګورئ په دې سټیکر باندې زه کلیک کوم. تاسو وینئ ملګرو چې بیکګراونډ ځای په ځای پاتې شي او هغه سټیکر له دې ځای څخه لرې شي. تاسو وینئ ملګرو د بل سټیکر ترې لرې کوم. تاسو په خپله ملګرو لیدلی شئ چې هغه عکس څخه ټول شیان لرې شول. نو ملګرو تاسو دلته پورته سیو اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. عکس چې کله شي کوئ دلته په ایډیټ ایمیج باندې کلیک مه کوئ. دلته په شیر باندې کلیک کوئ او عکس ستاسو موبایل ګیلري ته په خپله ډاونلوډ کېږي. نو ملګرو دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.